بسم الله الرحمن الرحیم. د احمد شاه بامینی د 14 بلاک چوپروشان شکایت لري چې موږ لا خبر نه یو د ذکر شوی ساحه یو ټیکادار ته په ټیکا ورکړی دا چې دوی شکایت لري چې لمږ څخه 1000 افغانۍ شروالي 1000 یا 1200 واخلي، خو ذکر شوی ټیکادار له دوی څخه 15000 الا 6000 روپۍ تقاضا لري. د سره د کال پېشکي هم غواړي. دوی وایي چې موږ د ټول تقریبا 50 چوپروشان دي، د ورځې تقریبا ټولو چوپروشانو 50 منه لرګي نه خرڅېږي، نو موږ به دومره زیاتې پیسې دوی ته له کومه کړو. السلام علیکم. موږ خپله دا جواز لرو، دا کتابچه لرو، نور موږ بل ټیکادار نه منو، نه یې غواړو، نه یې توان لرو او هیڅ بل ټیکادار ته موږ د پیسو ورکولو طاقت نه لرو، ځکه چې ټوله توانونه کړي دي چې لرګي ټول خلکو په کار دروړي دي. هیڅ پیسه څوک نه لري چې دته پیسې ورکړي، یو کالنۍ پیسې ورکړي یا میاشتنۍ نه اضافه پیسې نه موږ شروالۍ ته ورکوای شو، نه یې شخص ته ورکوای. او رښتیا هم دغه ساحه خالي ساحه وه او خلکو کرکټ کو د ورځې 3 او 4 جنګونه کېدل، نو دغه ساحه خالي ساحه اوس په دوی آباده سو، اوس په دوی باندې تجارتونه روان دي. نو د مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه ده چې په دې په تړاو یو جدي پلټنه وکړي تر څو دوی شکایت ته رسیدګي وشي. والسلام.